په نننی ویډیو کې به زه تاسو سره په دې باندې معلومات وکم چې موږ لا یو مسله یو پیښه راکړې شوې په جندون کې نو د هغې دپاره مونږه دوه په عام ژوند کې چې کوم پیښې د هغې دپاره مونږه دوه طریقې په کار راوستی شو. په هغې کې یو دا ده چې د نیوټن قانون مونږه وکاروو د یو څه دپاره او د هغې نه د هغې اکسلریشن راوباسو او بیا که دغه اکسلریشن ټاکلی وي نه بدلیږي نو بیا دغه ایکویشن چې کوم دی کوم ته چې د کاینمیټیک ایکویشن وایي کوم چې ما دلته لیکلي دي دا په کار راولو او د یو څیز د خوځښت په باره کې معلومات وکړو یعنې د یو څیز د راتلونکي په باره کې پیښوینې وکړو پریډکشن وکړو. د مثال په توګه ما چې کوم مثال اخیستی دی هغه دا دی چې موږ د یو بلډینګ د سره یو بلاک یو غټ باکس یا یو بلاک راکوزول غواړو خو بیخي د بلډینګ یخ ته نه راکوزول غواړو د بلډینګ نه لږ لرې راکوزول غواړو. د هغې دپاره موږ د بلډینګ د سر نه تر ځمکې پورې یو غټه تخته ایښې ده او دا تخته ډیره زیاته اواره ده. دا به تاسو ته وروسته پته ولګي چې اواره یې موږ ولې اخلو. ډیره زیاته اواره ده، دومره اواره ده چې بیخي خوینده ده او دغه باکس چې کوم راکوزو یا بلاک داسې وګڼئ چې دا د واورې یو بلاک دی چې بیخي ښویه دی. دا بلاک موږ د دغه بلډینګ د سره چې 10 میټره اوږد بلډینګ دی د هغې د سره یې راپرېږدو په تخته او دی لاندې راوښویږي ځمکې ته. دی چې کله ځمکې له راورسي نو د ده سپیډ په دغه وخت کې ولاسټي څومره ده. ظاهره خبره ده کله چې دی موږ د بلډینګ د سره راپرېږدو نو د ولاړې نه راپرېږدو نو په دغه وخت کې خو د ده ولاسټي یا سپیډ صفر دی خو چې ځمکې له راورسي نو د ده سپیډ به څومره وي چې د 10 میټره بلډینګ د سره راخطا شوی دی. دا تخته ځمکې سره کوم ځای کې جنګېدلې ده دغه دلته موږ په دې ګوټ باندې ښودلې ده. که بلډینګ 10 میټره دی او دا تخته د ځمکې سره 30 درجې ګوټ جوړي نو د دې نه موږ ته د تختې د اوږدوالي اندازه لګي ځکه چې دا بلډینګ دا تخته او د ځمکې دا حصه دا یو نیغ ګوټې درې ګوټې جوړي کوم ته چې رایټ انګل ټرایانګل وایي او د هغې نه بیا موږ د دغه تختې د اوږدوالي اندازه لګولی شو. بهرحال زمونږ مسله دا ده چې دا بلاک ځمکې له راورسي نو د ده ولاسټي به څومره وي. نو زه به تاسو ته په دې مثال کې اوس وښیم چې دا پیښه موږ په دوو طریقو باندې رڼولی شو. لاول به دا د نیوټن د قانون نه د دې بلاک اکسلریشن راوباسمه. نیوټن دویم قانون وایي چې په دې بلاک باندې چې کوم ټول زور دی هغه برابر دی د بلاک د ماس ځل اکسلریشن. د دې بلاک ماس ته زه ام وایم. بیا د نیوټن دغه قانون نه به ماته اکسلریشن ملاو شي او بیا د اکسلریشن دغه اکسلریشن کو چرته راووتو چې دغه ټاکلی نمبر دی د دې مزل په دوران کې دغه اکسلریشن نه بدلیږي نو بیا زه دا ایکویشنز په کار راولم. په یاد ساتئ دا ایکویشنز موږ هله په کار راوستی شو کله چې اکسلریشن د یو شي ټاکلی او د مزل سره سره نه بدلیږي یعنی یو خاص ټاکلی نمبر وي. ځکه ما په د نیوټن په قانون کې دلته دا اکسلریشن سور لیکلی دی او بیا مې په دغه ایکویشنز کې هم سور لیکلی دی چې دا اکسلریشن به د نیوټن د قانون نه موږ له راځي او بیا به موږ دغلته په کاروو او د دغه څیز ولاسټي به د دې تختې په اخره کې یا د ځمکې ته په رارسېدو باندې معلوموو. نو راځئ چې بسم الله وکړو په دې باندې د نیوټن د قانون په حساب. د نیوټن د قانون په حساب ماته څه پکار دی ټول زور پکار دی او هغه هم د تختې سره ځکه چې ما ته پته ده دا بلاک چې د تختې سره راښویږي نو په دغه غاړه باندې د ده ولاسټي سیوا کیږي نو خامخا ټول زور هغه د تختې سره دی. نو که زه د دې تختې سره دغه اړخ ته اکس ووایم او دا بلاک زه په هر ځای کې په یو خاص ځای کې دلته واخلم نو په دغه وخت کې په ده باندې چې کوم زورونه دي نو هغه دا دي د تختې دا مخ دی په بره باندې دیکه کوي هغې ته موږ وایو نارمل زور. سمه ده د ګریویټي زور د په ښکته باندې راکاږي ځمکې پلو او هغې ته موږ وایو ام جی. د تختې او د بلاک ترمنځ
د زیګوالي زور به نشته دی د رګړ زور نو صرف دغه دوه زورونه دي اوس د ګریویټي دا زور چې کوم دی د دې دوه حصې دي دا موږ مخکې کړی دی ته فری باډي ډایګرام وي د ګریویټي د زور یوه حصه داسې ده چې هغه د تختې ته بیخي نیغ په نیغه ده په دې خوا باندې او بله حصه یې داسې ده چې هغه د تختې سره سره ده د تختې سره سره چې کوم ګوټ دی د تختې سره سره چې کوم زور دی د ګریویټي حصه ده هغه په تاسو ته پته وي چې هغه ام جي او دغه 13 درجو ساين دی ځکه که دا ګوټ دلته 13 درجې دی نو دلته دا ګوټ هم 13 درجې دی سمه ده نو دلته دا زور چې دی د ګریویټي د ام جي چې کومه ده حصه ده نو ده ام جي کوساین 10 درجې ده اوس تختې ته موږ سره زورونه دوه قسمه دي د ګریویټي دا زور به اوس لرې کړو ځکه چې د دې موږ دوه حصې جوړېږي یو د تختې سره سره ام جي ساین 30 او یو د تختې ته نیغ په نیغه ام جي کوساین 30 نو یا خو موږ ام جي ته غونډ منډ ګورو او یا یې دغه دوه حصو ته ګورو یوه خبره ده د حصې موږ ځکه جوړې کړې چې حصې موږ ته کار اسانوي اوس د تختې ته نیغ په نیغه دوه زورونه دي یو اف ان دی یو ام جي کوساین 30 ډیګري اف ان تختې نه په بره دی مخامخ او یعنی دا کو زمونږ وای اړخ شي نو په وای اړخ کې زمونږ دوه زورونه دي په وای اړخ کې اف ان په بره دی او ام جي کوساین 30 دیرش دا په ښکته دی نو ما نیګیټیو لیکه ځکه چې یو بل په چپه دي یعنی اف ان په دغه ډایرکشن کې دی ام جي کوساین 30 په دې ډایرکشن کې دی اوس دا به برابري د ماس د اکسلریشن په وای ډایرکشن کې خو موږ ته پته ده چې دا باکس په وای ډایرکشن کې نه مخکې ځي ورنه وروسته ځي د تختې نه بره ښکته نه په تخته کې نه نوځي او نه د تختې نه بره الوځي نو په وای ډایرکشن کې د اکسلریشن 0 دی دا 0 شو نو دغه نارمل زور د تخته چې په بره دیکه کوي دغه کنټرول شوی دی د ګریویټي د یوې حصې په وجه چې هغې ته وایي ام جي کوساین 30 ډیګري دې ته زموږ ضرورت نشته دی خو دا پکې د املوکو په تول کې راغی اوس په ایکس ډایرکشن کې کوم چې د تختې سره سره ډایرکشن دی هغه زموږ دپاره د مزې دی په ایکس ډایرکشن کې ستاسو خیالي صرف یو زور دی او هغه دی ام جي ساین 30 ډیګري د تختې سره سره دا زور نو ام جي ساین 30 ډیګري دا یو زور دی او دا برابر دی د ماس د اکسلریشن په ایکس ډایرکشن کې او دغه ماس د اکسلریشن نو د ماس به د منځه لاړ شي دواړو غاړو ته ختم شو او اکسلریشن په ایکس ډایرکشن کې برابر شو د جی ساین 30 ډیګري ساین 30 د نیم برابري نو دا برابر شو د جی په 2 ویشلي جی د 9.8 برابر دی او په 2 ویشانه دا بشي 4.9 سمه شوه میټره سیکنډ طاقت 2 نو اکسلریشن موږ معلوم کو زور اف برابر دی د ماس د اکسلریشن په اړه کې په یو اړه کې ټول زور برابر دی د ماس د اکسلریشن په اړه کې دا غي موږ اکسلریشن معلوم کو اوس اکسلریشن به په هغه ایکویشن کې ولګو ها دلته بل خبره ده چې موږ ویلو چې دا ایکویشن موږ اله په کارولې شو دا ایکویشنز موږ اله په کارولې شو دلته دا چې کله اکسلریشن ټاکلی نه بدلیدونکی نمبر موږ سره چې کوم اکسلریشن ورو د 4.9 دی ټاکلی نمبر دی د ټول مزل په دوران کې د دې مطلب دا شو چې موږ د دې شی ویلاسټي د دې مکه ته پر رسیدو معلومولې شو نو هغه کوم یو ایکویشن دی چې موږ یې په کار راوستې شو دا دویم ایکویشن به موږ له په کار راشي دا یو چې وی طاقت 2 برابر دی د وی طاقت 2 د
په اخره کې برابر دی د لومبنۍ ویلاسټي طاقت وا جمع 2 ځله x ډایرکشن کې اکسلریشن د تختې سره سره او څومره مزل کوي د تختې سره x سمه اوس دغه اکسلریشن موږ معلوم کو چې دغه 4.9 دی دغه خو په بکی د مخې سره ورولګو بل خبره ده چې د مونږه د شورو نه را پرې خو د دې ځنه نو د ویلاسټي په شورو کې 0 و د ولاړې نه را پرې خو او بیا چې اخره کې زمکه تر اورسي نه غي ته مونږه ویلاسټي وی وایو دا نو وی طاقت 2 برابر شو د 0 2 ځله اکسلریشن مونږ معلوم کو 4.9 دی او x د څومره مزل کوي د تختې نه چې د زمکه لاره ورسي د څومره مزل کوي د تختې سره سره دا خو مونږ ته نه دی راکړی شوی خو مونږ ته بل سره راکړی شوی مونږ ته دا ګوت راکړی شوی دی او د بلډینګ اوچتوالی راکړی شوی دی نو راځي چې دا بلډینګ دلته دوباره راکاږو دا زمونږ د بلډینګ اوچتوالی دی دا زمکه ده او دا تخته ده تخته 10 درجې جوړي دا 10 میټره دی نو د تختې د اوږدوالی څومره شو دومره مزل دی بلاک کړی دی راځي چې دې ته ال ووایو یا x ورته ووایو ځکه چې موږ ورته په دغه ایکویشن کې x ویلی دی اوس تاسو ته پته ده چې په یو نیغ درې ګوټي کې کوم ته چې رایټ انګل ټرایانګل وایي په هغې کې دا سایډ چې کومي کوم چې دغه انګل ته مخامخي دغه ته وایي پرپینډیکولر چې موږ په دغه هایپاټینیوس باندې وویشو نو دا برابري د انګل د ساین سمه ده نو دا x موږ سره برابر شو چې د x لپاره موږ دلته سولوشن راوباسو دا برابر شو د 10 په ساین 30 باندې درشو باندې ویشلې سمه ده نو دا د تختې اوږدوالی دی نو د تختې د اوږدوالی کوم چې دلته x دی چې څومره مزل کړی د تختې سره سره دغه موږ سره برابر دی د 10 په ساین 30 باندې ویشلې ساین 30 یا ساین د 10 چې کمی هغه د نیم برابري نو دا موږ سره شو د وی طاقت 2 دا موږ سره شو 2 ځله 4.9 دا موږ سره 8.9 شو او بیا 10 په نیم ویشلې دا به موږ لره کې شل سمه ده نو اوس دغه چې موږ په د شلو کې ضرب ورکو دا موږ سره 0 راشي 13 نه له چې په 2 کې ضرب ورکو او 8 له چې په 2 کې ضرب ورکو دا به شي 14 او هغه یو سره جمع کنو ولس او یو درجه پس پکې دغه ټکی دی نه دا به شي 100 او 88 اوس ویلاسټي د چې ځمکې له راورسېدې د څومره ده نه هغه به مونږ د دغې سکویر روټ واخلو دلته به ورته ځای جوړ کړو د ده ویلاسټي ده د 180 سکویر روټ نو راځئ چې د دې سکویر روټ واخلو چې څه وي 100 او 80 او د دې سکویر روټ واخله دا موږ سره 14.3 راغله میټر په یو سکند کې او دغه پسې موږ ګرځېدو دا بلاک چې د دې بلډینګ د سره په دغه تخته راوښویول شي په کومه تخته چې بلډینګ 10 میټره اوږد دی او تخته د ځمکې سره 10 درجې ګوټ جوړوي نو دا 20 میټره اوږده تخته ده نو په دې کې دا بلاک راوښویول شي د ولاړې نه را پرېښودل شي لکه په شورو کې دیکه څوک ورنه کې صرف کېښودی شي او پرېښودی شي هلته نو دی روان شي د ولاړې نه او ښویږي
خو د خویدو په دوران کې د زیږوالي زور نشته دی د تختې او د بلاک ترمنځ د زیږوالي زور نشته دا خبره پکې موږ منځ کې کړې ده نو د نیوټن د قانون په حساب او دغه کاینماټیک اکویشنز په مدد سره موږ د دې مسلې حل راوستو چې د ځمکې لره رسي د رفتار به څومره د ویلاسټي به څومره دا کار موږ مخکې کړی دی داسې قسمه پیښې موږ مخکې د نیوټن د قانون په حساب او په دې اکویشنز باندې رڼې کړي دي دلته ما صرف تاسو ته ښوده چې څومره خواري غواړي دا د نیوټن د قانون په حساب باندې بله دا خبره ده چې اکسلریشن چې کله ټاکلی نمبر یې کړی چې 4.9 راووته ټاکلی د دې سفر په دوران کې اکسلریشن نه بدلیږي نو اله بیا موږ د دې جوګو چې دغه اکویشن په کار راولو هغه بیا اوږد کار و او موږ اخره کې دې نتیجې ته ورسېدو چې د ویلاسټي به 14.3 میټره په یو سیکنډ کې راځئ چې اوس دغه د انرژي اکویشن په کار راولو او وګورو چې څومره په اسانه موږ دغه نتیجې ته رسو که موږ ته چېرې دا پته وي چې یو خاص شمیره ده چې هغې ته انرژي وایي یو خاص انرژي ده هغه د دې سفر په دوران کې نه بدلیږي ولې نه بدلیږي ځکه چې د دې مزل په دوران کې مونږ وویلې چې د دې تختې او د دې بلاک ترمنځ د زیږوالي زور نشته دی د هوا زور پکې مونږ د پامه غورځولی دی هغه ډېر کم دی هوا نشته دی مثال په توګه نو دا بلاک چې کله ښکته راخویږي ځمکې له راځي په دې تخته باندې نو په دغه وخت کې کار صرف او صرف د ګریویټي زور کوي تاسو به وایئ چې د تختې دا مخ خو په ده باندې زور لګوي نو هغه ولې کار نه کوي هغه ځکه کار نه کوي چې که د مزل په هر لمحه په هره لحظه ورته تاسو وګورئ دې بلاک ته نو دا بلاک د تختې سره سره روان دی یعنی د ده په ځایګي کې بدلون د تختې سره سره راځي ډلتا ایکس او د تختې د مخ چې په کمزور لګوي نو هغه بیخي تختې ته مخامخ دی په بره نیغ په نیغه دی په بره په دې اړخ کې دی د ګریویټي زور چې کم دی نو هغه بیخي په ښکته دی ځمکې پلو ام جي د تختې د مخ چې ورباندې کمزور لګوي هغه او د ځایګي کې بدلون د دې په منځ کې چې کم ګوټ جوړیږي دلته به بیا راکاږو دا نارمل زور دی په ځایګي کې بدلون د تختې سره سره دی د دې ترمنځ چې کم ګوټ جوړیږي هغه د 10 درجو دی نو د نارمل زور څومره کار کوي د کار تعریف دا زور په دې وخت کې مونږ نارمل زور باندې توجه کړې ده چې نارمل زور څومره کار کوي دلته به ورته ان ولیکو چې په یاده مې چې نارمل زور څومره کار کوي نارمل زور په ځایګي کې بدلون ځله د نارمل زور او د ځایګي در بدلون ترمنځ ګوټ چې کوم جوړیږي د هغې کوساین تاسو ته پته ده چې که نارمل زور هر څومره دی په ځایګي کې بدلون هر څومره راځي خو د 10 درجو یا د 90 کوساین چې کومینه همیشه صفري نو نارمل زور په دې خوځښت په دوران کې بیخي کار نه کوي خیال مو دی نو د ګریویټي زور نه د 10 درجو دغه جوړی ګوټ جوړی یعنی د په ځایګي کې بدلون په دې اړخ کې دی او د ګریویټي زور چې کم دی هغه بیخي په ښکته دی نو د ګریویټي زور د 10 درجو انګل یا ګوټ نه جوړي نو د ګریویټي زور کار کوي او ټول کار چې کوي نه د ګریویټي زور کوي په دې دغه کې په دې خوځښت په دوران کې نو موږ دا ویلیو چې کله د ګریویټي زور ټول کار کوي نو بیا دا اکویشن موږ سره سم دی چې د کاینټیک انرژي په یو ځای باندې د هغې سره جمع کو پوټنشل انرژي ګریویټیشنل پوټنشل انرژي په هغه ځای باندې دا به برابري که د خوځښت په دوران کې دا شی د دغه ځای نه بل ځای ته لاړه هر ځای ته چې لاړه په هغه ځای باندې د کینټیک انرژي په یو دویم ځای باندې ورسره جمع کا پوټنشل انرژي په دغه دوه ځای دا لمبر نه بدلیږي
راځي چې اوس دا دلته په کار راولو او د ویلاسټي چې کله د ځمکې لاره ورسي په هغه وخت کې معلومه کو. راځي چې اوس کوارډینیټ داسې خوښ کو یا د چوکاټ وته داسې خوښ کو چې د کله د ځمکې سره سره چې کوم ډایرکشن دی دې ته ایکس وایو. د ځمکې نه په بره د دې بلډینګ سره سره چې کوم ډایرکشن دی دې ته وایو. د بلډینګ دغه سر ته به مونږه y1 وایو کوم چې 10 میټره دی. کله چې د ځمکې له راورسي دا به زمونږه پوینټ نمبر 1 شي. کله چې د ځمکې له راورسي دا به زمونږه پوینټ نمبر 2 شي. په لومبي ځای باندې د مونږ د ولاړې نه را پرېښودو نو د کینیټیک انرژي چې کوم ده هغه half m د ویلاسټي صفر ده. د مونږ د ولاړې نه را خلاص کړه. خو د ماس m دی د ګریویټیشنل اکسلریشن 9.8 دی او د y چې کوم دی y1 په دغه وخت کې د ځمکې نه مونږه y کچ کوو د دې ځای نه y0 د y1 لس دی 10 میټره اوږد بلډینګ دی. د چې ځمکې له راورسي نه مونږ ته پته نشته چې د ویلاسټي څومره ده هغې پسې خو مونږ ګرځو دغه دویم ځای باندې د ویلاسټي دلته څومره ده کوم ته چې مونږ مخکې وی ویلو خو دلته به ورته v2 وایو او دی چې ځمکې له راورسي نو د y 0 شي. سمه ده یعنې دی چې دلته راورسي دی په x اکسس باندې دغه وخت کې د y صفر شو. سمه ده. نو دا لومبی ټرم خو 0 شو ځکه چې د ویلاسټي په لومبي کې 0 ده. دا دویم ټرم راغی 9.8 چې په لس کې ضرب ورکړو نو دا به شي 2 ځله m د ماس مونږ ته نه دی معلوم او نه ضرورت شته. تاسو ته به اوس پته ولګي په تیر مثال کې څنګه چې مونږ وکتل ضرورت نه و. ښه دلته د ماس په 2 ویشلې د ویلاسټي طاقت 2 او دغه بل ټرم به مونږ له 0 راکړي نغه شو. ښه نو اخره کې مونږ دې ته راورسېږي 9 ځله m برابر دی د m ځله ویلاسټي طاقت 2 په 2 ویشلې دا ماس کینسل شو یعنې مونږ ته ضرورت پاتې نه شو. دلته به تاسو ته یوه خبره وکړم کله چې په یو پیښه کې صرف او صرف ګریویټي انوالو وي د یو جسم ماس په هغه مسله کې رول نه ادا کوي یعنی هغه همیشه کینسل کیږي. نو که د یو شي ماس تاته نه معلوم او د ګریویټي مسله ده یعنی نور زورونه پکې کار نه کړي صرف ګریویټي پکې کار کړي نو هلته خیر دی که تاته ماس نه معلوم ځکه چې ماس همیشه کینسل کیږي. موږ د لومبي نه هم کینسل کولی شو دا ماس دلته د بل کلر باندې دا ماس دلته هم دی دلته هم دی او دلته هم دی. نو که زه په ماس باندې دا ټول اکویشن وویشم نو دا ماس به هر ځای کې ختم شي. نو کله چې د ګریویټي مسله یې باندې کې همیشه ماس د منځه ځي. دا یو ډېره جوړه خبره ده چې وروسته بیا دې له موږ راشو چې دا ولې کېږي کوم چې د کوم ته چې انرشل او ګریویټیشنل ماس مسله وایي د هغې نه آینشټاین بیا جنرال ریلیټیویټي په دغه بنیادونو باندې ورغوله. هغې ته بیا راشو. ښه ویلاسټۍ پسې مونږ ګرځېدو چې دی د ځمکې له راورسېدو ویلاسټۍ څومره ده v2 نو v2 طاقت 2 به مونږه دغه به شي 9 ځله 2 نو دغې نه مونږ راشي 8 له په 2 کې ضرب ورکړه نو دا شو 14 او 9 له په 2 کې ضرب ورکړه نو 19. نو دا مونږه مخکې چې کوم حساب کتاب کړی دا غلط شوي 9 له خیال مو دی دلته ما غلط لیکلی 9 تاسو هم غږ نه کوئ دا شو 9.8. نو د دې نه به مونږ سره راشي دلته د دې نه به مونږ سره دلته راشي 100
او شپږ نوي یو سل او شپږ نوي او د یو سل او شپږ نوي چې زه سکویر روټ واخلمه یو سل او شپږ نوي د هغې سکویر روټ واخلمه څوارلس ترې راځي ښه پوره خیر دومره فرق پکې نه و ښه یعنې د دې نه تاسو ته دا هم پته ولګېده چې کله تاسو په دې کتاب کې غلطي وکئ نو په بله طریقې چک کولی شئ اوس چې دلته ما چک کو نو ما سره راځي دا خو ښکاره خبره ده چې V2 به برابر شي د سل او شپږ نوي سکویر روټ او هغه څوارلس میټره په یو سیکنډ کې څنګه په اسانه باندې دلته موږ دې ریزلټ ته ورسېدو نو په دې مثال کې تاسو دوه څیزونه یې زده کړه دوه څیزونه یې زده کړه او هغه دا دي چې د نیوټن قانونونه موږ په کار راوستی شو کله یعنې په اسانه یې په کار راوستی په کار خو یې راوستی شو ان پرنسپل په هر ځای کې خو په داسې مسلو کې په اسانه په کار راوستی شو چېرته چې اکسلریشن ټاکلی وي نو موږ بیا دغه د کاینمیټیک اکویشن په کار راولو او د مسلې د پیښوینه وکړو یا د مسلې د پیښې حل وباسو د مثال په توګه زموږ مسله دلته دا وه چې د ځمکې له راورسي نو د ده ویلاسټي به څومره وي نو دغه مسله موږ حل کړه د هغې رڼا مو وکړه د نیوټن د قانون په حساب باندې خو هله چې موږ ته پته وه چې اکسلریشن د دغه تختې سره نه بدلیږي که دا اکسلریشن بدلېدی نو بیا به موږ سره بیا به ترې لویه لانجه جوړه شوې وي بیا به مونږ سال کولی شوې خو بیا به اوږده لانجه وي نو لانجه لږه لنډه شي کله چې اکسلریشن ټاکلي ځکه چې دغه د کاینمیټیک اکویشنز بیا مونږ په کار راوستی شو سمه ده او په سیده لیکه باندې خوځښت کېږي دا هم پکې یو بله خبره ده خو د دې په پرتله تاسو وکتل چې دغه دومره لانجې ته ضرورت نشته ځکه چې موږ ته پته ده چې په دې خوځښت په دوران کې انرژي چې کوم ده نو هغه خوندي ده نه بدلیږي نو موږ داسې کار وکړو چې موږ وویلې چې د دې بلډینګ په سر چې د ده کومه ټوله انرژي ده کینیټیک پلس پوټنشل هغه به برابري کله چې دی د بلډینګ یخ ته راورسي ځمکې له راورسي په دې تخته ځکه چې د دې خوځښت په دوران کې چې کم زور کار کوي هغه ګریویټي ده او ګریویټي یو کنزرویټیو زور دی څه مطلب هغه دغه انرژي خوندي ساتي یعنی د ده چې کومه انرژي وه د بلډینګ په سر او ما هغه انرژي به د دی د بلډینګ د ځمکې ته چې دی کله راورسي نو د دې خبرې نه مونږه داسې په د دې خبرې په زور باندې مونږه د ده ویلاسټي معلومه کړه د تختې په اخره کې یا د ځمکې ته نږدې خامخا چې د ځمکې سره وجنګېږي د ده ویلاسټي به صفر شي دی به ودرېږي خو مونږ وایو چې د ځمکې له کله رارسي نو بس په دغه وخت کې د ویلاسټي څومره ده هغه مونږ معلومه کړه د دې مثال به تاسو له داسې درکم د دې مثال داسې دی د نیوټن قانون چې مونږ کله په کاراوه نو په هغې کې مونږ داسې وکړو چې اکسلریشن مو معلوم کو او دا اکسلریشن چې کوم 4.9 مونږ معلوم کو دا د اکسلریشن دی د وخت په هره لحظه باندې نو ځکه ما وویلې چې که دا اکسلریشن نه بدلیږي نو دغه اکویشن مونږ په کار راوستی شو نو د وخت په هره لحظه مونږ ته پته وه چې د اکسلریشن چې کوم دی هغه د تختې سره دی او هغه یو ټاکلی نمبر دی یعنی د وخت په هره لحظه باندې دا مونږ ته پته ولګېده هله هغې مونږ د دې پیښې رڼا وکړی شوه بل طرف ته د انرژي په اکویشن کې مونږ د وخت هرې لحظې سره کار نشته مونږ دې سره کار دی چې د خوځښت په شروع کې د بلډینګ په څوکه باندې د انرژي سب پوزیشن دی څومره ده او بیا په اخره کې د تختې په اخري ځایګي باندې څومره ده او په منځ کې د مزل څنګه کړی دغې سره زموږ کار نشته که ستاسو خیال په دې اکویشن کې دغه تفصیل اړو ذکر نشته صرف د بلډینګ په ټاپ باندې د انرژي څومره ده او بیا چې د تختې په ذریعه ځمکې له راورسېد په هغه ځای باندې د انرژي څومره ده او هغې موږ له جواب راویست د منځ دا تفصیل ته ووته بل طرف ته که تاسو وګورئ د نیوټن په قانون کې دا تفصیل موجود و په وخت په هره لحظه ځکه ما وویل چې اکسلریشن کانسټنټ دی زما مطلب دا و چې د وخت په هره لحظه ما ته پته ده چې د اکسلریشن څومره دی
د دې مثال داسې دی، اوس به زه تاسو له مثال درکم. یو سړی دی او هغه تا سره ګڼې ته لاړه، میلې ته لاړه، او ته غواړې چې 10 منټه پس دغه سړی معلوم کړي چې دی چېرته دی. نو یوه طریقه خو یې دا ده چې د وخت په هره لحظه ته په دې سړي پسې ورپسې ګرځې او پوره 10 منټه ورپسې وګرځې، نو په لسم د وخت په آخري سیکنډ باندې 10 منټه بعد به تا ته پته وي دی کوم ځای کې، ځکه چې ته ورپسې یې د وخت په هره لحظه نه ورک دنه نشي. نو دا د نیوټن د قانون مثال شو چې ته ورپسې ګرځې د وخت په هره لحظه باندې او 10 منټه بعد پوره 10 منټه ورسره یې ګنټه ورسره یې، نو 10 منټه بعد ته پته راځي چېرته دی. د انرژي دا معامله بل طرف ته یو داسې معامله ده چې په دې کې تا سړی پرېښودو او ورپسې ګرځې نه، خو یو کار دی ورسره وکړو، زیړه ټوپۍ دې ورپسې ورکړه، یعنې زیړه ټوپۍ دغه انرژي ده، زیړه ټوپۍ دې ورپسې ورکړه چې میلې ته ننوته سړی، او 10 منټه پس دې وکتل چې دغه زیړه ټوپۍ د چا په سر ده، یعنې ته لاړې چولې دې وخوړې بل څه کار دې وکړو، 10 منټه پس رالې او صرف دومره بکې چې زیړه ټوپۍ به په خلکو ګڼه کې ګوري، زیړه ټوپۍ دې معلومه کړه، سړی معلوم شو. یعنې د خوځښت په شروع کې دغه باکس چې کله مونږه د تختې په سر څوکه کېښودو، په هغه وخت کې یو زیړه ټوپۍ درته مونږ په سر کړه، مونږ دا وویل چې د دې انرژي څومره ده ټوله، دا مره انرژي وه. په آخره کې مونږ هغه زیړه ټوپۍ پسې وګرځېدو، مونږ ویل چې په آخره کې هم دغه انرژي دومره پکار ده، دواړه خپلو کې برابر پکار دي، ځکه چې دا یو داسې شی دی چې دا نه بدلیږي د دې خوځښت په دوران کې، د هغې نه مونږ ته ریزلټ راووته. نو هیله لرم چې دې اګزامپل به تاسو ته ډېر څیزونه راڼه کړي، یو غټ ایکامانه کتنه به تاسو ته درکړي، کوم ته چې ګلوبل ویو وي، او مخکې به تاسو سوچونه وکړئ. نور مثالونه هم په دې باندې سره راڼه کړو، نو بیا به ملاویږو.